السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو مسلمانانو پوښتنه کړې ده چې د رګ یا د غوښې په ستنې باندې روژه ماتیږي که نه ماتیږي. محترمو، تاسو دې مسئلې ته ښه متوجه سئ. د ټولې دنیا علما کرام پر دې باندې متفق دي چې د رګ یا د غوښې په ستنې لګولو باندې روژه نه ماتیږي، او د نړۍ لوی لوی اکابر علما کرامو دا تحقیق او دا څېړنه کړې ده چې دغه د ستنې دوا مستقیم و معدې یا و دماغ ته نه ځي، بلکې اثرات یې ځي، تاثیر یې ځي. نو موږ او تاسو ته دا پکار ده، بلکې د نن عصر و ټولو علما کرامو ته دا پکار ده چې د خپل اکابر علما کرامو تګلاره او فتوا عملي کړي، چې دغه د علما کرامو په اتفاق کې د افغانستان، پاکستان، عربستان، د هند، دیوبند اکابر علما کرام شامل دي، او دا د دوی فتوا ده چې په ستنې باندې که د رګ وي که د غوښې روژه نه په ماتیږي. خو اوس په یوه خبره د احتیاط لپاره وکړو. یوه فتوا ده، بله تقوا ده. زما خپله رایه دا ده، که چیرې مریض په عذاب وي، واقعا هم و ستنې لګولو ته ضرورت لري، نو بیا دې ستن ولګوي، په ستنې لګولو باندې روژه نه ماتیږي. او بل دا دی چې د ستنې دپاره ضرورت نه وي، نو ډاکټرانو ته دا نه ده پکار چې دغه مریض ته ستن ور ولګوي، ځکه دا هم من وجه ګټه ورته کوي، یا تنده کموي یا لوږه کموي. او دوهم رقم داسې ستنې دي چې یوازې د تندې دپاره لګېږي، یوازې د لوږې دپاره لګېږي، نو په دغه ستنو بیا روژه ماتیږي. نو د خبرو خلاصه دا سوه، که چیرې دغه مریض یقینا دغه ستنې لګولو ته ضرورت لري، په عذاب وي، نو بیا دې ستن ور ولګوي، هیڅ مشکل نشته. او که چیرې و ستنې لګولو ته ضرورت نه وي، نو بیا دې وځنډوي تر روژه ماته پورې. دغه ستن لګول یوازې د ضرورت په وخت کې جایز ده. نو د دغه مسئلې او د دغه فتوا دپاره مې د 25 کتابو حوالې راټولې کړي دي. نو اوس که چیرې دغه 25 سره کتابونه تاسو ته وایم، جلد صفحه تاسو ته وایم، کیدای شي چې دغه کلیپ اوږد سي او ستاسو هم وخت ضایع سي او زموږ هم وخت ضایع سي. نو هر څوک که په دغه کې تشویش لري، مشکل لري، هغه دې زموږ سره مستقیم رابطه وکړي، موږ به هغه حوالې مکمل و دوی ته وسپارو. ځکه هیڅ چاته دا نه ده پکار چې دا دومره د نړۍ لوی لوی اکابر علما کرام پر دې باندې متفق دي چې په ستنې باندې روژه نه ماتیږي، او بیا موږ خپل پر غاړه باندې دا زورونه وو چې یا په ستنې باندې روژه ماتیږي. دا به ډېره نادره و عجیبه و غریبه خبره وي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.